السلام علیکم. تاسو څنګه یې؟ ښه حیثیت ښه دی، وخت تېرېږي. زما ګرانو فنکارانو، دوستانو او زما وروڼو او زما خویندو، ټول له د مینې ډک ډک سلامونه. او د سلام نه بعد موږ د خیره د سبا نه بله ورځ د چهارشنبې په ورځ د بوت په ورځ باندې پریس کانفرنس موږ په پریس کلب کې کوو چې څومره فنکاران دي ټول له اعلان دي چې به یې د چهارشنبې په ورځ د بوت په ورځ باندې سهار 10 بجې پریس کلب ته ټول ځان راورسوئ. ولې چې دا ټولې څومره پیسې راغلي دي زموږ په نوم باندې راغلي دي او حکومت صفا انکار وکړو چې نه یې درکړله. نو عمران خان دا پیسې موږ دپاره رالیږلي دي چې څومره فنکاران یې ټول ځان راورسوئ. په دې باندې به اشتراک کوو ټول موږ، په دې باندې پریس کانفرنس کوو. د خیره کیمرو والا ټول جیو ټول به راځي، موږ ټول راغوښتي دي. نو انشاءالله تعالی خپل حق غوښتل زموږ فرض دی. عمران خان پخپله ویلي چې خپل حق وغواړئ. نو موږ ډېر دي کې قریشي صاحب منډه وواله، ما هم ورسره منډه وواله. چېرې مطلب دا فنکاران ډېر غریب خلک دي او دا په دې بیمارۍ کې اووه میاشتې په کورونو کې ناست دي. نو هغې چې څومره وډېجي دي چې چا سره دا ثقافت والا دي، نو هغه وایي چې یاره کوم فنکار بیمار شي موږ یې ورکوو، چې کوم مړ شي موږ یې ورکوو. بیا به هغې بعد موږ په پیسو باندې څه کړو چې یا مړ شو یا بیماران شو. نو ما ورته وویل دلته داسې فنکاران شته چې غریباران څوک قرضداره دي، چا په دې بیمارۍ کې پیسې چا نه قرض اخیستې دي، چا څنګه کړي دي. نو تاسو مهرباني وکړئ ټول جمع شئ، یو مجمع جوړه شئ، یو ماحول جوړ شئ چې موږ خپلو کې اتفاق جوړ کړو، نو موږ له به دا شی میلاو شي انشاءالله. نو هغې د مني نه پرونه موږ تلي وو په دې حلقه کې، په دې دغه کې موږ خبرې وکړې. نو هغه وایي چې نه پیسې نغدې نه میلاوو، بس شوګانې به وکړو، یوسف خان شیربانو فلمونه به چلو، پلانې کوي. نو هلکه عمران خان خو تاسو له دې دپاره پیسې نه دي لېږلي چې تاسو دې فلمونه چلوئ. دغه چا ویل چې فنکاران غریباران دي ورکړئ والا. نو مهرباني وکړئ د چهارشنبې په ورځ باندې ټول فنکاران را جمع شئ، اتفاق ځان کې راولئ. څنګه چې پنجاب والا ټولو اتفاق وکړو او هر څه والا میلاو، څنګه چې د کویټ والا اتفاق وکړو چې هر څه والا میلاو شو. نو تاسې خپلو کې تاسو هم یو مجمع شئ، ټول له اعلان دی وروره. او باقي چې څوک رانغله بیا به ګیله نه کوئ، ولې چې هغې کې بیا چې څوک راغله هغه نامې به لیکل کېږي، هغه پیسې به میلاویږي. بیا یو به نه وایي چې مال یې رانه کړې، بل به نه وایي چې مال یې رانه کړې. نو مهرباني وکړئ ټول یو مجمع شئ، یو اتفاق خپلو کې واچوئ، خپلو کې یو اتفاق جوړ کړئ. نو بس د چهارشنبې په ورځ باندې پریس سبا نه بله ورځ پریس کانفرنس په کو د خیره سره ټول جیو دا ټول څومره چینل دي چلیږي پې د خیره، او انشاءالله تعالی موږ له خپل حق میلاویږي. نو د ټول له سلامونه او بس ستاسو انتظار به وکړو. پریس کلب سهار 10 بجې ټول به راځئ. او قریشي صاحب دغه لیکل کړي دي، تاسو ټول لیکل کړي دي. نو انشاءالله تعالی که هغه زموږ سینر دي، که هغه زموږ جونر دي، که هغه زموږ د نشترآباد دي، که هغه د سي ډي والا دي، که هغه د ټي وي والا دي، که هغه د فلم والا دي، ټول له وایم چې ټول راشئ چې په جمع باندې شو او بس یو پریس کانفرنس وکړو. نو انشاءالله تعالی چې په 2 ورځو کې به د دې څه ناڅه یو لار خو به پیدا وشي که نه، یو لار خو به جوړه شي. سلام.